بسم الله الرحمن الرحیم. دا نو دا جمع تکسیری دي د اسم فاعل ارشاد شریف دی. انو دغه دی دا جمع تکسیری دي. جمع تکسیری چې دی هغه ټول سماعي دي. هغه سړی نشي ویلی چې دغه باب جمع تکسیر چې ده هغه خامخا پر دغه وزن باندې راځي، پر بل وزن راتلی نشي. یا چې کوم اوزن صفاتو مسموع و د عربو سه بس هغه ټول عبارت صفاتو صحیح دي. نو ضرابون را از ضاربون بنا کردن، حرف اول را زمه داده. بابیری حرف اول ته بس صفاتو زمه ورکه. بابیری اوس نو دی دلته وایي حرف اول را زمه داده. نو خو دغسې وایي چې و فتحه حرف اول را به زمه بدل کردن. نو خو هلته د فتحه پرسته، نو زمه چې ورکوې څه چم کوې؟ د هغې فتحې سره یې ورکوې که سره جنه کوې؟ دا د خدای خوار نه کړي. خو داسې وایه دا فتحه چې ده دا په زمه بدله کړو. اول چې فتحه دې په زمه بدله کړ دا د رقم معلوم شو چې فتحه لوړه زمه راغله. اوس نو ته حرف اول ته زمه، حرف اول خو مفتوح دی. ثانی را حذف کرده. پوهېږې؟ اول چې مطلب د هغه دی چې یعنې حرف اول ته زمه ورکړه، یعنې د فتحه په زمه ور بدله کړه. د ضاربون د دې غداد د دې صفاتو فتحه په زمه ور بدله کړه. ثانی را پوهېږې حذف کرده. ثانی خو چې نو دی نو د غالب د اسم فاعل دی، دا حذف پوهېږې؟ د هغه اسم فاعل الف چې د مفرد دپاره علامه ده. عین کلمه را چې هغه را ده مشدد و مفتوحه ساخته. هغه مشدد و مفتوحه ساخته صفاتو جوړه ده. شاباش. بعده الف علامت جمع مذکر مکسر. پوهېږې؟ دا در آوردن جمع مذکر ضرابون جمع مذکر هم ده، بیا مکسر هم ده. د مکسر نو بیا دا معنا ده. دا مکسر چې ده دا د دې جمع دپاره خو صفت دی، مګر دا صفت صفاتو په اعتبار د خپل ذات نه دی، ځکه په جمع کې خو تکسیر نه دی راغلی. مکسرون مکسرون مشتق ته تکسیر څه دی؟ تکسیر و تغییر و ماتوالی ته وایي. ماتوالی خو په جمع کې نه دی راغلی، ماتوالی خو په مفرد کې راغلی. هغه د دغه حروف صفاتو سره ورورک کړل، سره متغیر یې کړل، الف یې ځینې حذف کړي او مشدده کړل. پوهېږې؟ نو عبارت دا جمع چې په دې مکسر سره دا موصوفه کېږي دا په اعتبار سره د خپل مفرد ده. نو دا صفت په صفاتو بذاته نه دی، بحاله نه دی، بحال غیره دی. در آوردن تا از ضاربون ضرابون شد. ضربون را از ضاربون بنا کردن. بس دا خونم حرف اول را زمه داده، ثانی را حذف کرده، سعین کلمه را مشدود و مفتوحه ساختن. عدلته دا نسته. او هغه الف علامت جمع مذکر مکسر در آوردن هغه صفاتو نسته. بس نو تا ضاربون ضربون شد. ضربون را از ضاربون بنا کردن. حرف اول را زمه داده، ثانی را حذف کرده، عین کلمه را ساکن کردن. تا از ضاربون صفاتو ضربون شد. ضربا او دا غیر منصرف ده، ځکه په اخر کې چې صفاتو حمزه ممدوده وي او زائده وي، دا نو باره چې دې صفاتو دا نو باره بیا علامه ده دغه دی د تانیث غیر منصرف. از ضاربون بنا کردن حرف اول را زمه داده، ثانی را صفاتو چې دی چې د الف تی حذف کرده، عین و لام کلمه را فتحه داده. پوهېږې؟ عین و لام کلمه. پوهېږې؟ چې هغه ری و با دی، انور خو نو زائد دی. الف ممدوده علامت جمع مذکر، دلته یو تورې لا بل ورسره شته. الف ممدوده، الف ممدوده دا بولي چې دا دغه الف وروسته د حمزه یي. اصلي خو نو د حمزه ممدوده ده، عبارت پاس اوس د الف چې وروسته در ده حمزه ده دا ممدوده. ممدوده معنا کش شوی. علامت جمع مذکر، علامت جمع مذکر چې دی دا خو ضاربونه هم ده، دا اوس هغه دپاره ده. علامت جمع مذکر مکسر، دا مکسر هر ځای وایه. دلته نو بیا څه ګناه وسول چې پرېښود. پوهېږې؟ دغه مکسر هم ورسره شته.
علامت جمع مذکر مکسر به هم بینو در آخرش در آورده. تنوین تمکن در ضاربون هغه به حذف کوي چې علامت اسمیت را حذف کرده برای منعصر دا غیر مصرف او غیر مصرف ته معلومیږي په پیری چې ما فيه علتان من 9 او واحده تكون مقامهما او بیا حکم التبيانيت لفاسو شو حكم الا كثرة ولا تنوين دا تنوين به حذف کیږي تا الضاربون لفاسو ضرباء شد ضربانون را الضاربون بنا کردن حرف اول را زمان ثانی را حذف کرده این کلمه را ساکن کرده الف و نون مزیدتان علامت جمع مذکر مکسر ګوري هرڅه کې د مکسر وسره وای ولته ول معلومه چې په هغه کې چې پاتې شوی الته مکسر توري بر وسره ولي کې یو په یاد کې خامخا وسره و فتحه ما قبل در آخر تر آورده اعراب را برنون که آخری کلمه است فابری الشباش جاریز لفاسو کردن تا از ضاربون فابری زربانون شد زرابون از ضاربون بنا کردن بس په دغه ځای باندې ودرو نو وختم دي دوه یاد